بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ نننی ټاپک سیفټي کلچر دی. دا ټاپک ډیر زیات وسیع دی، ثقافت یا کلچر، او د هر سیز خپل یو کلچر یا سیفټي هم یو خپل کلچر دی. نو موږ نن په دې باره کې خبرې کوو. دا سیفټي تاسو ته د نبوش ډیپلوما او جی سی په پریپریشن کې مدد درکولی شي. دې نه علاوه د کار په ځایونو کې سیفټي کلچر خبره ډیره زیاته کیږي، او دا چې کوم دی په ذاتی زندګۍ کې هم موږ له مدد راکولی شي، ځکه چې په کلچر باندې پوه شي نو ډېرې غټې مسلې زموږ لوکل سطح باندې او قومي سطح باندې حل کېدی شي. دا کلچر د ورډ چې کوم دی بیا خصوصي طور باندې سیفټي کلچر د دې باره کې ډېر زیات مطلب لکه خلک ډېر زیات میس یوز کوي، میس انډرسټوډ دی، کلیریفیکیشن په دې باندې نشته دی. یو دا ورډ او یو بیهیویر بیسډ سیفټي چې څه هم غلطي وشي نو مطلب لکه اکثر سیفټي کوم پروفیشنلز نو یا په بیهیویر بیسډ سیفټي یا په کلچر باندې واچي. نو موږ کوشش کوو چې په دې باندې پوه شو چې سیفټي کلچر د اصل کې څه شي. ملګرو دا یاد ساتئ چې دا کلچر چې کوم دی که نه، دا د انسانانو په ذهن او په زړونو کې دننه وي. ټیک شو، دا د هغوی د سوچ عکاسي کوي. دا رویې قدر او ادراک ته وایي. مطلب دا دی چې د یو څیز باره کې د خلکو رویه څه ده، هغې ته دا په کوم نظر باندې ګوري او په یې باندې څونه پوهه دی له الله ورکړې ده. مطلب دا دی لکه اوس تعلیم دی، نو خلک تعلیم ته په څه نظر باندې ګوري، د دې باره کې سوچ څه دی، او پریکټیکل دې طرف ته اپروچ څه دی چې هغه تعلیم ای حاصلوي او که نه، او مطلب لکه تعلیم او سکولونو کالجونو یونیورسټو ته ښه ګوري او که خراب ګوري. نو دا سوچ په ذهن کې وي او دې ته کلچر وایي. همدغه شانتې مطلب لکه چې یو مطلب لکه فار اگزامپل لکه خلک یو ښار کې تاسو ودرېږئ، اشاره سره شي او دې باوجود پې خلک اوړي او یا که نه اوړي ودرېږي. په زیبرا کراسینګ باندې خلک ګاډۍ ودرېږي او که نه ودرېږي، چې مطلب قدرتي طور باندې هغوی خپل روزانه روټین کې یو کار څنګه کوي، دې ته کلچر وایي. مطلب دا دی چې یو ورک پلیس دی، تاسو ورته راغئ، د کار یو ځای دی، کارخانه ده یا سایټ دی. سحر د دې دا ورکر بغیر وینا خپل هیلمټ، خپل ویسټ او خپل شوز اچوي که نه، خپل سیفټي بیلټ اچوي که نه. د کار کولو چې کوم عام روټین دی چې دا د په ذهن او په زړه کې دی، همدې ته چې کوم دی کلچر. خلکو سره عام ګپ لګو د کار په ځای کې، او خلک وایي چې یاره سیفټي والا تنګول کوي، سیفټي خراب سیز دی، سیفټي ضروري نه ده، وخت ضایع کوي. د دې مطلب چې دا په دې ځای کې نیګیټیو کلچر دی، دا د سړي د سوچ او ذهن عکاسي کوي. او که خلک وایي چې یاره سیفټي خو ډېره زیاته ضروري ده، دا زموږ دپاره، زموږ د بچاو دپاره، د صحت او د ژوند دپاره ضروري ده، او د کار د ایزي دپاره ضروري ده. کار خو هم ضروري دی، خو سیفټي نه بغیر کار کول خطرناک دي. نو دا د یو پازیټیو یا د ښه کلچر عکاسي کوي. د کلچر باره کې ای جي سی یو کې اوشا ویب سایټس باندې ښه کافي معلومات شته دی، هغه په ډیټیل کې کتی شئ. د کلچر چې کوم دی که نه، یو خو دا څنګه ما تاسو ته ووایي چې دا د ذهن دننه یو څیز دی. که اوس تاسو پی پیز چک کوئ او سایټ ته لاړ شئ، خلکو هیلمټ یې اچولی دي، نه دي اچولی، ویسټ یې اچولی دی، نه دی اچولی، دا خو سړي ته په یو نظر کې ښکاري او پته ورته لګي چې یاره دا شی شته، یا په یو سرکټ کې آر سی ډي شته دی که نشته دی، خو ته پته لګېدل، خو سړي د ذهن دننه څه دي، نو دا په اسانه پته نه لګي. نو کلچر دا یاد ساتئ چې دا په اسانه باندې پته نه لګي، د دې لپاره سرویز کېږي. تاسو به اکثر لیدلي حکومتي سطح باندې مختلف ځایونو کې سروې کېږي، خلکو ته وایي، تپوسونه ترې کوي چې یاره دا سیز ښه دی یا خراب دی، یا ستاسو دې باره کې څه رایه ده. نو دا اصل کې په ذهن کې دننه چې کوم سوچ دی، د هغې میجرمنټ کېږي او دا د سرویز نه بغیر نه کېږي. نو یو خو دا خبره نوټ کوي. دویمه خبره دا ده چې د کلچر جوړولو لپاره، د پازیټیو کلچر جوړولو لپاره ډیوټي چې کومه ده، رول او پرایم ډیوټي چې کوم ده، دا د لیډرشپ ده. لیډرشپ نه مراد زموږ صرف دا نه دی چې وزیر اعظم یا صدر، بلکې که د 10 کسو فورمین دی هغه لیډر دی، که د 100 کسو پاسه سایټ انجینیر دی هغه لیډر دی، که منیجر دی هغه لیډر دی، که ایچ ای سی انجینیر دی دغه رنګ، بیا که ډایرکټر دی، که ایچ ای سی منیجر دی، او که سی او یا جی ایم دی، دا هر یو سړی په خپل لیول باندې لیډر دی. دغه رنګ بیا په ښار په سطح باندې میر او وزیران او زموږ طرف ته ایم پی ایګانې، مېګان، ممبر پارلیمنټیرینز. نو دا د دوی ډیوټي ده. دا څنګه د دوی ډیوټي ده؟ تاسو به دا نوټ کړئ چې کله د یو علاقې د زی یا د کپنای مشر کم کار وکړي، کم گاډی خوښ کی یا کومه جوړه واچي، کم رنګ سیز واچي، کومه ګړی واچي یا پرفیوم یوز کی، نو ټول خلک وایي یاره دا ډېر زیات ښه شی دی او خلک هغې ته په ښه نظر باندې ګوري. او دغه رنګ که یو لیډر د څه سیز نه د نفرت اظهار وکړي، نو هغه ټول خلک چې هغه کوم فالو کوي
نو 70-80% خلکو په ذهن کې دا راشي چې یاره دا شی خراب دی. نو دغه رنګ د سیفټي باره کې د کلچر جوړولو یا دې ته په ښه نظر باندې د کتو ډیوټي یو لیډر سره که لیډر هر ځای کې ووایي، هر یو لیډر په خپل لیول باندې خپلو ورکرانو ته او ښکته خلکو ته دا میسج کنوی کړي چې یاره مطلب لکه سیفټي ښه ده او دا چې کوم دی ستاسو د حفاظت دپاره، نو ټول خلک به ورته په پازیټیو نظر او په پازیټیو سوچ ګوري. او که هغه یې باره کې نیګیټیو خبرې کوي او نیګیټیو پیغام ورکوي، نو ټول خلک به یې ته په نیګیټیو نظر سره ګوري. نو څونه لیډرشپ چې دی څنګه چې ما ذکر وکړو چې د وړوکي نه واله وړوکي لیډرشپ نه واله تر غټه پورې چې هغه د دې باره کې خبرې شروع کړي، خلک به چې کوم دی دا سیریس والي. لیډر چې د کوم څیز نوم علي، نو ټول عوام دې باره کې ډسکشن شروع کړي. نو دغه رنګ که لیډر د سیفټي باره کې او د دې ښې خبرې شروع کړي، نو ټول خلک به چې کوم دی د دې باره کې ښې خبرې کوي، بیا په دې ښو خبرو باندې عمل هم کول دي. لکه چې کله یو لیډر راځي، لکه د کپنا یو جی ایم سی او راځي، هغه چې کوم دی پروډکشن ګوري، د کار ګوري چې څنګه دی، چې ورسره یا د سیفټي خبرو وکړي، نو دغه رنګ به د خلک چې کوم دی کار سرې سیفټي هم مطلب لکه سیریس اغستل شروع کړي او په خپل وینا باندې به هغه عمل کوي. بل خبره دا ده چې کلچر داسې هم ډیولپ کېدی شي چې کم د کپنا ټاپ بورډ دی، کم نه چې د هغوی کارپوریټ ګورننس کی، کارپوریټ ګورننس باندې موږ یو ویډیو جوړو، کوم چې ډایرکټران ناست دي، نو یې کې سیفټي او ډایرکټر پکار دی، داسې سړی پکار دی چې د هغه ډیوټي صرف سیفټي. کلچر په کمپنۍ باندې خپل هم ډیپینډ کوي، خو دې نه علاوه دا چې کوم دی تاسو په کم ملک کې کار کوئ یا کومه انډسټري ده، بعضې انډسټریز کې سیفټي کلچر ډېر زیات ښیي، لکه ایویشن د جهازونو یا آیل انډسټري چې کومه ده، ځکه چې هغې کې اکسیډنټ وشي خدای مکړه، نو هغه اکسیډنټ دونه مطلب لکه تاوان وکړي چې هغه ټوله کمپني دیوالیه شي، نو هلته کې چې کوم دی سیفټي ډېره زیاته سیریس اخیستی کېږي. بعضې ملکونو کې کمه وي، بعضې کې زیاته وي. او دې نه علاوه د هرې کمپنۍ خپل هم کلچري. دې نه علاوه کلچر کې بیا کلایمیټ دننه وړوکی مطلب لکه یو غټه کمپني ده، مثلا د جهازونو یو غټ آفس دی، غټه کمپني ده، نو په ایرپورټ کې به د هغې کلچر ډېر سټرانګ وي، په افیسونو کې به لږ سټرانګ وي، دغه رنګ پر چې کوم لرې ښارونو کې افیسونه هلته به لږ سټرانګ وي، نو بیا کلایمیټ وایي. نو وړوکي وړوکي کلایمیټس کې دي، خو ایز ا هول د کمپنۍ کلچري. دې باره کې د ډېر زیات ټریننګ ټول باکس ټاک او انډکشن کې دې وینا ضرورت دی، ځکه چې کلچر څنګه ما تاسو ته ووایي دا او بیهیویر بیسډ سیفټي ډېره مس انډرسټوډ شوې ده. زمونږ چې کوم لیبر یونینز دي یا مطلب لکه خلک دي، ووټران دي، سپورټران دي د چا، نو هغوی له پکار دي چې داسې لابیز پریشر ګروپس جوړ کړي چې د سیفټي باره کې او د سیفټي کلچر باره کې خبرې کېږي. او دا کلچر مونږ په ساينس باندې هم امپروف کولی شي، چې ما مخکې ذکر وکړی چې سی یو کې او د اوشا په ویب سایټس باندې باره کې نور معلومات شته. د سیفټي باره کې نور ویډیوز به تاسو ته په دې چینل باندې ملو شي. دا لایک شیر سبسکرایب یې کوئ، کمنټ پې وکړئ که څه غلطي پکې شوي یا څه بل څه ویډیو کتل غواړئ. او د دې ویډیوز ښکته چې کوم دی زه مختلف هیشټیګز ورکوم، دا هیشټیګز هغه ټاپکس دي چې پښتو ژبه کې دې باره کې ډسکشن کم دی او موږ دا غواړو چې په پښتو کې دا خبرې ډسکس شي او علم ورته روړی شي. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي، الله دې زموږ ترقي نصیب کړي، الله په خپل حفاظت کې لره د لوی الله په امان. السلام علیکم.